الله قسم خوري چې سړی به په قیامت کې د خپل ځایه قدم وانه خوري چې څو پېښتنې دنه نه وي شوي. اول د عمر الله ورته شپېته کاله یا اویا کاله عمر مې درکړی و، دا دې په څه شي کې دی. دوم د ځوانۍ د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې دا هغه ډېره د ځوانۍ د خوند عمر ده. دا عمر دې په څه شي کې زوړ کړه. دریم د علم قرآن مې درلېږلی و، علم مې درکړی و، څومره عمل دې په وکړه. څلورم دنیا په کومه لار دې وګټله، په روا که په ناروا. پنځم بیا دنیا په کومه لار دې ولګوله، د شیطان په اروا که د ما په رضا کې. چې دا پنځه پوښتنو جواب الله ته سړي نه ورکړی. رسول الله قسم خوري چې د ځای نه به قدم وانخلي. خو هغه پوښتنې داسې نه دي چې نقل کې چلیږي، چالاکي کې چلیږي، دروغ کې چلیږي، زور کې چلیږي، تیښت او منډه کې چلیږي. یووالی ارام نشته. خپل اندامونه به در باندې شاهد وي، دغه مځکه به در باندې شاهد وي، ملایکې به در باندې شاهد وي، الله خپله شاهد ده، رسول الله به در باندې شاهد وي. بې پټې لار نشته، د تیښتې ځای نشته. نو ولې خپل ځان تباه کوو؟ ولې دغه ځوانان وروڼه تباه کوو؟ د خپل بچیانو، د خپلې لورانې، د خویندې ولې تباه کوو؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله وی ځانم د جهنم نه وساته، خپل اهل و عیالم د جهنم نه وساته. او چې په سترګو ویني چې لمونځ نه کوي، خو هغه حدیث مبارک ده چې څوک قسم یو لمونځ پرېږدي د فرعون غوندې عذاب خدای پاک ورکوي. نو ولې په دا زوی باندې دا جهنم لوړی؟ په دا ورور باندې ولې جهنم لوړی؟ په دا ښځو په دا لور باندې ولې جهنم لوړی؟